پکلی ګول باد باندې راغلې لوی خبګان دي پکلی ګول باد باندې راغلې لوی خبګان دي نن تلی مولانا سجاد صاحب د دې جهان دی پکلی ګول باد باندې راغلې لوی خبګان دی ید صوم صلات پابندو عقیدای خسوچاوام تازه پرید دکلی د علومو باغچاوام د صوم صلات پابندو عقیدای خسوچاوام تازه پرید دکلی د علومو باغچاوام مرګي پری تلوار وکړه افسوس ارمان ارمان دے مرگی پری تلوار اکڑا ہے افسوس ارمان ارمان دے نن تلی مولانا سجاد صاحب د دې جهان دے پکلی ګول باد باندې راغلې لوی خبګان دے خخکولی شخصیت ورکړی پاک غنی غفارو د درس او د تدریس مشغله دای کارو خخکولی شخصیت ورکړی پاک غنی غفارو د درس او د تدریس مشغله وادای کارو چشمه پورنم پرز کا چارچا پھیرا ہر انسان دے چشمه پورنم پرز کا چارچا پھیرا ہر انسان دے نن تلی مولانا سجاد صاحب د دې جهان دی پکلی ګول باد باندې راغلې لوی خبګان دی مولوی سجاد صاحب د زړه ټکور د خواږې مورو خوشاله خوشالي وا چې موجود کلا پکورو مولوی سجاد صاحب د زړه ټکور د خوږې مورو خوشاله خوشالي وا چې موجود کلا پکورو پزړه باندې زخمی نن والد صاحب عیسی خان دے پزړه باندې زخمی نن والد صاحب عیسی خان دے نن تلی مولانا سجاد صاحب د دې جهان دے پکلی ګول باد باندې راغلې لوی خبګان دے او هم داسې ډېر پزړه غمجن اجاز اور فواد دے چې کړي د دنیا تر نه رحلت خو غرور سجاد دے هم داسې ډېر پزړه غمجن اجاز اور فواد دے چې کړي د دنیا تر نه رحلت خو غرور سجاد دی یو لوی غم یې راغلی نن په وړه خاندان دی یو لوی غم یې راغلی نن په وړه خاندان دی نن تلی مولانا سجاد صاحب د دې جهان دی پکلی ګول باد باندې راغلې لوی خبګان دې
قاسم اجوا پتتا جبدوائی خپل مورتا قاسم اجوا پتتا جبوائی خپل مورتا چکالا بازم بابا رازی اے مور کورتا قاسم اجوا پتتا جبوائی خپل مورتا چکالا بازم بابا رازی مور کورتا افسوس نن یہ بابا د تور خورو بندیوان دے افسوس نن یہ بابا د تور خورو بندیوان دے نن تلی مولانا سجا صاحب د جہان دے پکلی گول باد باندې راغلے لوی خبگان دے ہر یو شاگرد وین مزران قلاریگی پخپل روحانی پلار پسی وین ما جڑیگی ہر یو شاگرد وین مازران کلاریگی پخپل روحانی پلار پسی وینا ما جڑیگی دد پا جدائے خفا مفتی سیب سلیمان دے دد پا جدائے خفا مفتی سیب سلیمان دے نن تلی مولانا سجا صاحب د جہان دے پکلی گول باد باندې راغلے لوی خبگان دے اللہ دے منازل ورتا د قبر کړي آسانا هم داسې ور اتا د جنتنا کړي سبحان آمین اللہ دی منازل ورتا د قبر کړي آسانا هم داسې ور اتا د جنتنا کړي سبحان په حق کې د مرحوم مدام گویانا میں زبان دے په حق کې د مرحوم مدام گویانا میں زبان دے نن تلی مولانا سجا صاحب د جہان دے پکلی گول باد باندې راغلے لوی خبگان دے او د نظم فرمائش مجاہد شاکڑلو بار بار اقبال زاہد میں نم دیکھل شیرونا میں تیار د نظم فرمائش مجاہد شاکڑلو بار بار اقبال زاہد میں نم دیکھل شیرونا میں تیار بالا گڑے میں کھلے دے ضلع کے دمردان دے بالا گڑے میں کھلے دے ضلع کے دمردان دے نن تلی مولانا سجا صاحب د جہان دے پکلی گول باد باندې راغلے لوی خبگان دے یا پکلی گول باد باندې راغلے لوی خبگان